الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. یاریانا افغانستان د تلویزیون درنو او محترم واغلو او خاغلو او ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې بیا هم په خپله یو ساعته خپرونه کې ستاسو په وړاندې قرار لرم. الله دې وکړي چې له ما سره اوسئ. که مو په یاد وي په تېره خپرونه کې ما د واده په اړوند د یو څه خبرو کولو وعده کړې وه او انشاءالله حسب استطاعت او توان د خپل وس مطابق به زه نن په دې باندې یو څه رڼا واچوم. ګرانو خویندو او ورونو، مخکې له دې چې خپله اصله مسله شروع کړم، بعضې دوستانو ما ته څه ایمیلونه رالیږلي، بعضې موضوعات یې ذکر کړي دي، شکایات یې کړي دي د بعضې پروګرامونو او د خپرونو د جوړونکو نه، متصدیانو نه. زه د خپلو ګلالیو او مسلمانو ورونو ته دا توصیه کوم، البته دا توصیه د یوې لنډې قصې په اورولو سره. دې قصې ته متوجه شئ، دا په ښه شان واورئ او له دې نه خپله هغه مسئله او د پوښتنې ځواب ترلاسه کړئ. د یو سړي په کور کې غوا وه، ډېر ښه شوده به یې کول او هغه ښځې به له دې نه مسته، کوچ، غوړي، شوده، شړومبې او دا ترلاسه کول او بیا به یې د خپلو زمنو ته مخکې ایښودل. یو څه وخت چې تیر شو، بچو شکایت شروع کړ. سهار شي یو راپورته شي، ځان تاو راتاو کي، ولا وایي پښپو مې درد دی. بل راپورته شي، ولا بیګا مې شوده وڅکل، په خېټه مې بد ولګېده، خېټه مې خرابه ده. یو به راپاڅېده معده مې درد کوي، یو به راپاڅېده کلسترول مې اوچت شوي دي، دا غوړ مې وخوړل. خو هر چا شکایات لرل، لکه نن چې تاسو لرئ. پلار راپورته شو، لاس یې چړې ته کړ، چړه یې راواخیسته او د غوا په لور ور روان شو. بچیان ورته وایي پلار ګله څه کوې؟ وایي دا غوا لالوم، فساد ټول په دې غوا کې دی. که دا غوا نه وای نو تاسو به په مختلفو او په رنګارنګ مصیبتونو او دردونو نه اخته کېدی. نو بس زما ورونو، تاسو ریموټ ته لاس کوئ او وروسته له سیټینګ نه چینل ته ورشئ او په چینل کې دغسې مزخرف او بیکاره او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د دشمنانو چینلونه ډیلیټ، بس منیو، سیټینګ، چینلز او بس هلته ورشئ چې کم یو مو خوښ نه وي او کم یو پوهیږئ چې د الله دشمنان دي، اسلام او مسلمان ته سپکې سپورې وي، بس په یو ټک سره دوی د جهنم هغه ګاربیج ته ور وغورځوئ او ځان له دې مصیبت او آفت نه خلاص کړئ.
دا هغه ستاسو د ایمیلونو ځواب چې ما تاسو ته درک الله مو خوشاله لره. راځم خپلې اصلي خبرې ته. دوستانو د دنیا په سر باندې د بدو انسانیت نه د انسان د پیدایښت نه تر نن او دا به د قیامت تر ورځې پورې دا سلسله او لړۍ روانه وي چې ودونه به سره کیږي، نکاحوې به سره کیږي، مشروع وي او یا نامشروع طریقې باندې به نارینه او ښځینه روابط سره ساتي. دا سلسله او دا لړۍ روانه ده. د بقای نسل یا د انسانیت د باقی پاتې کېدلو لپاره الله یو بهترینه ښایسته او اساسي طریقه واده او د نکاح مسئله موږ او تاسو ته اسانه کړي. ځکه که چېرته نکاح نه وي، تولد او تناسل نه وي، د ماشومانو دنیا ته راتلل نه وي، نو بس له بلې خوا نه به له دنیا نه تلل او بیرته به تولید نه وي، نو پخپله به سلسله ختمه شي. او د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دوکان پرانیزي، دوکان خلاص کی او په دوکان کې ډیر سامان، ډیر مواد، انواع او اقسام خوراک کباب، دا یو جنرال سٹور وي، خو مخې د دوکان دروازه کور ته کړه، بازار ته نه. د خلکو په مخې دا دروازه پرانه نیسته، بلکې دا دروازه د کور په طرف ته. نو هر ورځ چې کور ته تېنه سامان وړل کېږي ځای به خالي وي، هغې د کېدلو لپاره به بل مدرک نه وي، عواید به نه وي. نو په قلاره به دا دوکان سقوط وکړي، دا جنرال سٹور به ختم شي، دیوالی به شي. خو که د دې دوکان مخه بازار ته کړه، د دې دوکان مخه خلکو ته کړه، نو نتیجه به څه شي؟ نتیجه به دا شي چې هم به کور چلیږي او هم به بازار. مواد به په بازار کې هم ډیر وي او په کور کې. بل مثال به تاسو ته درکم چې دا خبره ښه پخه ستاسو او زموږ په ذهن کې کینی. یو زمیندار دی، زارې، دهقان، بزګر، یوه کوي یا قلبه ورته وایي، یا ځمکه په تراکتور باندې ماشین کوي، قلبه کوي. له هغې نه وروسته انواع او اقسام تخمونه دا پکې ورشیندي، که حبوبات دي، دانې دي، غنم دي، جوار دي، وربشي دي، خضروات یا دا سبزیجات چې ورته وایي، سابه او داسې نور. او د دې په نوع او د دې په قسم باندې باغبان دی، مالیار دی، هغه لګیا دی په خپل باغ کې محنت کوي، انواع او اقسام دی، میوه لري په خپل باغ کې، ونې دي، د هغو پوښتنه کوي. نو بس هم باغ آباد، هم ځمکه آباده، او هم په کور کې غله، هم په بازار کې غله، هم په ګودامونو کې، هم په منډیانو کې. دغه شان که چېرته دغه مالیار، دا بزګر خپله بزګري پرېږدي، مالیاري پرېږدي، دا دهقاني پرېږدي، دا قلبه او یوه پرېږدي، دا تخم شیندل پرېږدي، نو ځمکه به شړه او په کور کې به هم څه نه وي، بار به هم څه نه وي. دغه راز نکاح د انسانیت او د دې جامعې د آبادۍ، سوکالۍ، خوشحالۍ، ښایست او زینت لپاره یو مهم او اساسي رکن دی. دا دنیا په دې دومره لویوالي او دومره ښایست سره د انسان نه بغیر هیڅ هم نه ده. ځکه خو وایي چې زینت د مکان دا په مکین یا په اوسیدونکي باندې دی. یو کور به ډېر ښایسته وي، ډېرې ښې غالۍ به پکې اوارې وي، ډېر ښه مبل او فرنیچر به پکې ایښی وي، ډېرې ښې
پوشتۍ او ډېر ښه ښه توشکونه به پکې وي، د سرو او د سپینو زرو لوښي او کالي به پکې وي، خو انسان پکې نه وي. دا کور یو څه وخت وروسته په یوې کنډوالې په شان یا په یوې ورانې مخروبې په شان باندې تبدیلیږي. په هغې کې بیا غڼه جاله وکړي، په هغې کې بیا نور حشرات پیدا شي. نو دا د انسان پیدایښت دا د دنیا زینت دی. دا دنیا په دې دومره لویوالي سره د انسان نه بغیر هیڅ هم نه ده. الله دا پیدا کړې زموږ او ستاسو لپاره. نو په دې وجې باندې د بقای انسانیت او د دنیا او د تمام مسایلو د سرته رسولو لپاره الله سبحانه وتعالی دغه سلسله او دا طریقه په انسانیت کې پریښې ده او په انسانیت کې د دې امر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل او په خپل فعل او په خپل قول کې دا موږ او تاسو ته بیان کړي چې تاسو نکاح کوئ. ولې؟ تر څو پورې چې انسانیت باقی پاتې شي، نسل باقی پاتې شي، دنیا آباد وي. نو اولین انسان سیدنا آدم علیه السلام هغه واده کوي په جنت کې. هغه ښایسته جنت، هغه لوی جنت، هغه له نعمتونو ډک جنت، هغه د آدم علیه السلام لپاره په یوازیوالي باندې هیڅ هم نه و، خوند یې نه ورکاو. او د انسان طبیعت دی چې یوازې وي. الله دې کې دا کشش او دا ماده پیدا کړې چې په یوازیوالي کې د ښه ژوند نشي کولی، خفه کېږي، ډپرس کېږي او دته انواع و اقسام فکرونه را پیدا شي، بیماریان په انسان باندې راځي. دا ډېر خلک چې ډپرس شوي دي یا ډپرس دي د یوازیوالي له وجې نه. یو علت یې همدا دی. کوم سړی چې ډېر روابط لري، له خلکو سره، له ښو خلکو سره ناسته پاسته لري، کانټاکټ لري، ارتباط لري، هغه سړی بیا ډېر خوشحاله، بشاشه او دغسې مسایلو نه ښکار کېږي. نو آدم علیه السلام ته الله په جنت کې حوا بیبي علیه السلام هغه پیدا کړه، دنیا ته راکوز کړل، په دنیا کې ژوند شروع کړ، تولد او تناسل او د نسل پیدا کېدل. او دا سلسله و لړۍ را روانه ده دا ټولو انبیاو کې، په ټولو انسانیت کې دا لړۍ روانه ده. خو ورونو، د مسلمان او د یو کافر، د مؤمن او د یو مشرک، د یو مبتدی، د یو خرافاتي، د یو رسمي او رواجي سړي واده به ډېر عظیم توپیر سره لري. توپیر به وي پکې، فرق به پکې وي. د مسلمان واده او د کافر واده، د یو مشرک واده او د یو موحد واده، د یو بدعتي واده او د یو متبع سنت واده، د یو رواجي واده او د یو مؤمن او په دین باندې مین شخص او انسان واده، دا باید پوره توپیر سره ولري، دا باید سره فرق ولري. دا واده باید سره هر چاته معلوم شي چې ګورې دا د مسلمان واده دی، دا د کافر واده دی، دا د مؤمن واده دی او دا د یو بېدینه او بې ایمانه واده دی، دا د یو رواجي او یو مزخرف سړي واده دی. دا باید معلوم وي سره. او الحمدلله نن په افغانستان کې علما، الله د دوی باندې رحم وکړي، په دې اړوند باندې ډېر زیات کار کوي، ډېر زیات کار کوي. ځوانان راټول کړي، ځوانانو ته یو میسج، پیغام او یو فکر ورواچي چې تاسو به څنګه واده کوئ. عملي ورښیي. یو ځوان واده وکړي او په واده کې دغه رسمونه او رواجونه او مزخرف مسایل چې نن زموږ او ستاسو حالات را خراب کړي، دا نه وي پکې. په هر صورت ورونو، د مسلمان واده او د مسلمان طریقه به څه وي، په دې باندې باید موږ او تاسو سره پوه شو. اولا
کله چې زوی او یا لور ځوان او پیغله شي، زوی ځوان شو لور پیغله شوه، او دې لپاره کف، دې لپاره یو ښه او مسلمانه کورنۍ او ښه شخصیت تاسو ولیده، نو بس له لور سره پې مشوره وکړئ، له زوی سره پې مشوره وکړئ، په کورنۍ کې سره مشوره وکړئ او فکر پې وکړئ چې دغسې خلکو سره باید منګه خیخي وکړو. نن خو خیخیانې په انټرنیټونو او په چټونو باندې کیږي. نن خو روابط او ارتباطات په څه باندې راټینګېږي؟ په چټ او په نت باندې، تراله چې د دې عواقب ډېر سخت خطرناک دي. نو اول دینداره کورنۍ وګورئ. ډېر خلک دي هغه په ښایست پسې ځي، څوک په مال پسې ځي، څوک په کورنۍ پسې ځي، خو بعضې دي چې هغه په دین پسې لاړ شي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د څلورو وجو نه خلک نکاح کوي. څوک وایي جنۍ مالداره ده، لمالها، دا مالداره ده، پیسې لري، نو راشه نکاح به ورسره وکړم، نو له دې پیسو نه به یې ګټه واخلم، لمالها. ډېر خلک دلته داسې دي چې ودونه یې کړي صرف د پیسو لپاره. که ستاسو خیال وي او تاسو لیدلی وي، ډېر داسې وو او شته دي. ګوري جنۍ مالداره ده، جنۍ اکاونټ کې پیسې لري، ښایسته ده که نه ده، کرسچنه ده که نه ده، اهل کتاب ده که نه ده، مسلمانه ده که نه ده، هغې پسې نه ګرځي. بس د مطلب ړوند او د مطلب لیونی هغه به یو مقصد او یو مسلې او یو ټکي ته متوجه وي. پیسې دي بانک کې، she have a money, her account is full from dollar. How does it know? I'm lucky, which is always ډېر بختور یم. نو بیا داسې ښځو سره د دولت او د دنیا او د پیسو لپاره نکاح وکړي. مقصد یې دا نه چې زما آخرت ښه شي، زه خوشحاله شم، زما دین زما ایمان محفوظ وساتل شي، په دې باندې نه دي. بلکې فکر یې څه دی، توجه یې څه ده، هغه دا ده چې پیسې ترلاسه کړي، لمالها. ډېر افغانان داسې شته چې له ښځو سره یې ودونه کړي، مسلمانان داسې دي چې له بعضې داسې ښځو سره یې ودونه کړي چې صرف پیسې لري. که هغه ښځه هر رقم ګرځي، هر رقم لباس اغوندي، هر رقم برخورد کوي له خلکو سره، او هر چیرته ځي دی څه نه وایي. ولې؟ وایي چې پیسې دي که نه، لمالها. دویمه خبره، ډېره ښایسته وي هغې پسې ځي، لجمالها، وایي ښایسته وي، راشه دا ښځه وکړه، دې پسې لاړ شه، ډېره ښایسته ده. او تاسو موږ او تاسو سره ګورو چې عام طور باندې دا سلسله ډېره زیاته ده. مور و پلار ته وایي چې لاړ شئ نو جنۍ وګورئ. عام خو دا سلسله وه مخکې، خو اوس هغه لړۍ ختمه شوې ده. اوس خو مخکې له دې نه چې مور و پلار خبر وي، هلک او نجلۍ ډېر مسایل هم ترسره کړي وي، ډېر کارونه یې کړي وي. نو بس ښایست پسې څوک لاړ شي، سترګې وګوره او پوزه وګوره او نه پوهېږم فلان او فلان او فلان. بیا درېیمه خبره، کورنۍ. کورنۍ وګوره، کورنۍ یې څنګه ده، ښه خلک دي او که بد. او دا ډېر دا هم مهمه پوینټ دی. اگر چې په خپل ځای باندې دا څلور خبرې ډېر ښه عواقب لري، خو چې دا یو آخري شرط پکې اولی او اساسی وګڼل شي. دا ښه کورنۍ ده، بده کورنۍ ده، نیکبخته خلک دي، بدبخته خلک دي، ښه نوم لري په کلي کور کې او که بد.
نو درېیمه دا مسله او څلورمه دین موضوع ده. ولدینها بعضې خلک په دې وجې نکاح کوي چې دا جنۍ دینداره ده، دا کورنۍ دینداره ده، نو له دې وجې نه نکاح کومه چې الله سبحانه وتعالی مې نسل دینداره را تربیه کی. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخره کې فرمایي چې فاظفر بذات الدین، مدد او ظفر او فتح حاصله کوي، ترلاسه کوي دینداره جنۍ، دیندارې کورنۍ سره تاسو نکاح وکړئ، یعنی د هغې جلۍ سره یا هغه ته خپله لور ورکړئ هغې کورنۍ کې. فاظفر بذات الدین. او که دې دین نه سوا دی په دې نورو مسایلو پسې تګ وکړه او دا د انتخاب کړل نو تربت یداک، لاسونه به دې په خاورو باندې ولړل شي، یعنی خاورو نه سوا به بل هیڅ شی ترلاسه نه کړي، خاورې به دې په لاس شي. نو زما ورونو ما دا خبره کوله چې دینداره کورنۍ چا بیا موته وی لیدله، خبر ورته راغی چې پلاني ځای کې داسې کورنۍ ده او ډېر ښه خلک دي، نو له هغو سره خیخي وکئ، له هغو سره دا د رشتې مسئله مخ په وړاندې ویسئ، هغو نه لور وکئ او هغوی ته لور ورکئ. البته وروسته بیا د رضایت مسلې ته زه راځم چې هلک او نجلۍ کورنۍ باید سره راضي وي. نو زما ورونو اوله خبره کف، خپله لور بېدینه ته مه ورکوئ، خپله لور بېلمازه ته مه ورکوئ، له بېلمازو او بېدینو نه لور مه کوئ. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله او نورو داسې علماؤونه دا خبره روایت شوې، کم سړي چې او ابن عباس رضی الله عنه هم فرمایي، وایي چې کم شخص کم انسان چې خپله لور بېدینه او بې ایمانه شخصیت ته ورکړه، داسې یو انسان ته ورکړه چې هغه بېدینه دی، نو بس وایي ده له خپلې لور سره صله رحمي قطع کړې ده. هغه کوم حقوق چې د دې لورو د پلار ادا نه کړل، د ورور ادا نه کړل، د ولي د نجلۍ ادا نه کړل. عبدالملک ابن مروان یو ورځ ناست دی، وزیر ته وویلې وایي لاړ شه مسجد نبوي ته او وګوره یو عالم رایوله، سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنه، هغه په حلقه د درس کې ناست دی. وزیر لاړ ورغی، اشاره ورته وکړه، وایي دلته راشه. سعید ابن مسیب دې طرف ته اعتنا هم ونه کړه، ور ویې نه کتل، متوجه نه شو، اصلا دې خواته التفات ونه که. وزیر غصه شو. وروسته له درس نه وزیر ورغی، ورته وویلې چې ته امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان غوښتی. هغه ورته وایي چې ورشه او عبدالملک ابن مروان ته ووایه که څه خبره وي نو دلته دې راشي، او که چېرته د درس موضوع وي نو حلقه دلته وسیع او فراخه ده، دلته دې درس ووایي، دلته دې کینی درس په حلقه کې. هغه یې ولیږه. کله چې ولیږه ورغی عبدالملک ابن مروان ته. عبدالملک ابن مروان ته پوښتنه کوي چې څه دې وکړه؟ وایي داسې یو شخصیت سره یو انسان سره مخ شوم او داسې سختې خبرې یې راته وکړې. وایي زه پوهېدم چې ته به سعید ابن مسیب ته ورځې. نو بیا یې سعید ابن مسیب رحمت الله تعالی علیه نه د هغه د لور غوښتنه وکړه د خپل زوی لپاره. نن خو چې پادشاه درنه غوښتنه وکړي یا وزیر صاحب چې دا لور دې زما زوی ته راکه، نو ټول به منډې وایي، وایي چې وزیر صاحب زوی ته مې خپله لور ورکړې. بنواسی وزیر صاحب دختر مدادین، دا وزارتونه، دا ریاستونه، دا پیسې، دا شان او دبدبه، دا یو نه پاتې کېږي ګرانو ورونو خویندو.
سعید ابن مسیب رحمه الله څه ښایسته خبره کوي، وایي زه دا نه خوښوم چې زما د لور په ژوند کې دولت او دنیا وي اما دین پکې نه وي. زه نه غواړم چې د خپلې لور دین او دینداری خرابه کم. اگر چې عبدالملک ابن مروان کورنۍ غلط او بده کورنۍ نه وه، اما شاهي کورنۍ وه، پادشاهي کورنۍ وه، امیر المؤمنینو نازونه او نعمتونه وو. نو عبدالملک ابن مروان لور غوښته دی نه، خو ده ویلې چې هسې نه چې زما د لور ایمان په داسې ځای کې خراب شي. لور یې ورنه کړه. نو لور یې چا ته ورکړه؟ یوه ورځ ناست دی په درس کې او یو طالب راغی، نو ورته وایي چې دا څو ورځې چیرته وي، ولې نه راتلې؟ وایي چې استاده ښځه مې وفات شوې وه، د هغې په تکفین، تجهیز، جنازې او نورو مسایلو کې مصروف وم. وایي زه خو دې خبر هم نه کړم. دا ولې؟ وایي ستا امورات او کارونه ډېر زیات دي، ته شاګردانو ته درسونه کې، ته مصروف یې، په دې وجې مې تاسو ته تکلیف در نه کړ. الله اکبر. سعید ابن مسیب رحمه الله ورته وایي چې هلکه بل واده کې؟ وایي استاد ښځه خو مې لا اوس مړه ده، نو بل واده به څنګه وکړم او بل غریب سړی یم، ما ته څوک لور راکوي؟ وایي نه واده کوي او که نه؟ وایي او واده ولې نه کوم؟ وایي زه ما خپله لور درکړه، زه خپله لور در کوم. ما خپله لور خپل طالب ته ورکړه، خو هغه لور هم داسې دینداره لور وه، هغه داسې یو مهربانه او بیبي لور وه چې په دې پوهېدله چې زما پلار دا دین په نظر کې ساتي، د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم په نظر کې ساتي. داسې چاته مې نه ورکوي چې هغه زما انډول او زما برابر سړی نه وي، ځکه هغه هم یو عالمه نجلۍ وه او هغه هم په دې پوهېدله چې له دینداره سره نکاح څه عواقب لري او له بې دینه سره او له بې ایمانه سره نکاح د هغې عواقب به چېرته راوځي. لور یې ورکړه. څو ورځې تېرې شوې، ماښام وخت دی، سعید ابن مسیب رحمت الله تعالی علیه له خپلې لور سره او څه چې وس او توانو ورغی او د خپل طالب او د خپل شاګرد دروازه یې وټکوله چې ګوري سعید ابن مسیب او شاته یوه نجلۍ ولاړه ده. نو ورته وایي چې ته هم ځوانې او زما لور هم پیغله ده او هیڅ شرعي موانع نشته او ته ضروریات لري په کور کې، نو بس ما ونه غوښتل چې دا لور نوره په کور کې کینی، دا مې راوسته او ستاسو ژوند دی چې تاسو خپل ژوند وکئ. نو بیا د هلک مور په ګاونډیانو ته آواز وکړه او خلک یې راوستل. نو بس هلک او نجلۍ لپاره کف انډول او برابر تقریبا یو حده پورې چې د دې دواړو مزاج سره جوړ وي، داسې جوړه او داسې نجلۍ یا هلک پیدا کول دا ضروري دي، دا باید پیدا شي. نجلۍ دکتورا لري خو هلک د غوا او د رمو تر شا راولي او وایي چې ژوند سره وکړي، دا نشي کېدی ورونو. هغه هلک به دیندار وي، لیکن دا موضوع هم په خیال کې ساتل پکار دي په نکاح کې. هغې ژوند سره نه جوړیږي، هغې لیول او بیلانس سره برابر نه دی، نو څنګه دوی سره نکاح؟ درسته ده چې ایمانداري دا شرط دی. دینداره نجلۍ به وي، هلک به دیندار وي، بېدینه کافر منافق، داسې خلکو ته به خپله لور نه ورکوئ، نه به یې تېنه کوئ. په هر صورت دا یوه موضوع. نو دیندارم چې ومونته نو هغې سره تاسو معامله وکئ. څنګه معامله؟
یعنی چې خپله لور خپله خور او داسې له هغوی نه لور خور وکئ. دا یوه موضوع. دویمه دا ده چې له خپل اولاد نه تپوس وکئ، پوښتنه وکئ چې بچی پلانی کورنۍ نه پلاني ځای نه څه خلک راغلي او ستاسو او ستا د دې رشتې لپاره دوی غوښتونکي دي، غواړي له تا سره نکاح وشي. ستا څه نظر دی بچی؟ څه وایي؟ نو که نجلۍ په خولې وویلې چې صحیح دی پلاره هم صحیح، که سکوت اختیار که او مسکی شوه، ځکه اکثرا په جنکیو کې حیا ډیره وي، هغې دا نه وي خو سکوت کوي غلی پاتې شي، نو دایم علامه د رضایت او د خوشحالۍ ده. او که چیرته وویلې چې نه پلاره زه دغه هلک سره یا دغې کورنۍ کې نه غواړم، نو بیا پلار حق نه لري چې دا نکاح ترسره شي. دا بیا نشي کولی. یوه ورځ یوه بیبي راغله خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته او ورته ویلې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زما پلار غواړي چې زما نکاح زما نکاح له پلاني هلک سره کوي او هغه زما نه دی خوښ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ورته وایي چې د دنیا هیڅ قدرت هم ستا نکاح نشي تړلی، ورځه ستا نکاح نه کېږي له ده سره، که پلار یې هم تړي. بیرته راغله او بیا ورته وایي چې ای د الله رسوله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه له همغه سره نکاح کوم. نو ښځو لږه ورټله چې دا څنګه خبره ده، مخکې دې ویل چې نه کوم او اوس ورسره نکاح کوي. وایي ما دې ښځو ته ښودله، ما دې زنانو ته ښودله چې د دوی رضایت او خوشحالي نه وي د دوی نکاح نه کېږي. نو بس پوښتنه به وکړي. خو ګورئ د ولي که پلار دی، که پلار نشته ورور دی، کاکا دی، یا همداراز هیڅوک نه لري، نو هغه کوم امام او هغه مشر دی کلي چې دی دا یې ولي دی، خو د ولي د اجازت نه بغیر نکاح باطله ده، باطله ده، باطله ده، نکاح نه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي. یعنی دا نشي کېدای چې یو نجلۍ په خپل سر لاړه شي لکه په غربي تهذیب او تمدن کې، په اسلامي نړۍ کې به داسې نه وي. په غربي تهذیب او تمدن کې مسله دا ده چې بای فرینډ او ګرل فرینډ دوی مخکې سره ښه ژوند تیر کړي، هر څه موضوعات ترسره شي، ټول مسائل او ټول هغه څه چې د یو نارینه او ښځې ترمنځ وروسته له واده ترسره کیږي هغه مخکې له واده ترسره کړي. بیا راشي خپل مور و پلار ته او ورته وایي چې پلاره موږ زه او دی اوس سره موافق شوي یو، موږ موافق یو سره او غواړو چې نکاح وکړو. We want to marry. موږ غواړو چې نکاح وکړو. بس نو تاسو به هم زموږ په دې مجلس کې او په دې محفل کې په خوشحالۍ سره ګډون وکړئ او دا به موږ ترسره کوو. ګورئ هلته دوی راغلل مور و پلار ته وایي، او که مور و پلار خوشحاله یي که نه یي، مور و پلار یې غواړي او که یې نه غواړي، بس نکاح ده. هلک ښه دی او که بد دی، هلک چې څومره مردارۍ لري یا نجلۍ څومره په بدو او په نارواو اخته ده، خو دوی سره یو بل غواړي، نورې څه کوي؟ نو آیندې فکر نشته. ځکه دا ډیورسونه دا طلاقونه چې نن په دې جوامعو کې کېږي یو علت او عامل دا دی. یوه مسله پکې دا ده نن واده وکړي په خپل سر، سبا سره بیلي، بله ورځ بیا واده وکړي بیا سره بیل وي، او دا سیستم او دا سلسله روانه ده.
حتی له یو هلک نه ما یو ورځ پوښتنه وکړله، تقریبا 25-26 کالو هلک دی، ورته مې ویلې چې پلار دې شته؟ وایي یای هاری کی پاپا. زه وایي پلار نه لرم، په نورویژن زبان کې راته یای هاری کی پاپا. مالې له اسمان نه راولیدې که څنګه مسله ده؟ دو هاری کی پاپا. Hvor kommer du fra? Hvordan kommer du til denne verden? څنګه رالی؟ بس وایي مور به مې څه کړي کوم ځای کې، نو معلومه نه ده چې پلار مې څوک دی. زمونږ دین وایي چې اصل او نسب په معلوم وي، دا د چا زوی دی او دا د کومې کورنۍ سره تعلق لري. په هر صورت باندې رضایت دی جانبینو، همداراز د ولی رضایت دا په نکاح کې شرط دی. هغه بعضې فقهي کتابونه چې لیکي بدون سنده غلطه او باطله خبره کوي چې نجلۍ کولی شي په خپل ځان نکاح کې. دا خو شینګړیتوب ته، دا خو شینګړۍ ته لاره خلاصول دي. بس هره جنۍ به له کوره ځي تختی به، هره جنۍ به ځي واده به کوي، نه به پلار خبرې نه به مور بله ورځې ګوره چې دا دی بچی ځان سره راوړی، پلاره دا مې زوی دی، له کومه شو ما خو واده کړی. دا ناروا ده، دا جواز نه لري. په هر صورت وخت مې کم دی او خبرې ډېرې دي، نو پوښتنه به وشي. نو چې کله سره کوژدن وشوه یا په اصطلاح هغه خوږه مو سره ماته کړه، نو بیا هغې نه وروسته زر زر نکاح وکړئ، یا په اصطلاح باندې نجلۍ د هلک کور ته ورولېږئ، ختم یې کوئ. خو زمونږ په منځ کې رواجونه څه دي؟ وایي چې خوبی که نامزاد شد، این نامزاد شد دوره آزمایشی است. ای په دې کمونستانو کې هم دا سلسله وه، وایي دا پیش آهنګ دی، دا سازمان جوانان دی. بیا به یو څه وخت تیر که اوس وایي دا څه شو؟ دا اوس آزمایشي شو، بیا به هغې نه وروسته اصلي شو، بیا به عدل بدل شو یا علل بدل به ورته ویلی، خو موږ ورته عدل بدل وایو. عدل بدل ګډوډ. نو دا خبره به یې کوله. اوس هم وایي چې دا هلک او جلۍ به سره پرېږدو، بیا به هغې نه وروسته چې څه کېدل هغه به کېږي، دا به وګوري سره یو بل به وپېژني. دلته یو پاکستانی و، خپله لور یې وراره ته ورکړه. اجنې ورته وایي چې ابوجی میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے چاچازاد کے ساتھ شادی کر لوں، میں نہیں چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں ہے. هغه ورته وایي میرے بیٹی جا کے ٹرائی کر لو، پسند آیا تو ٹھیک، نہیں آیا واپس آؤ. خله داسې زناور پلار نه به څه زده کړي او څه ګټه. جا کے ٹرائی کر لو، جا کے ٹرائی کر لو، پسند آیا تو ٹھیک ورنہ واپس آ جاؤ. دا اوس د لور عزت او آبرو ساتي، دا اوس د خپل ناموس ساتونکی او فکر کوونکی دی. نو بس چې کوژدن وشوه، نو بیا جلۍ والک پرېږدي سره په هوټل کې هم سره یو ځای، چکرونه هم سره یو ځای، منډې ترړې هم سره یو ځای. دورې آزمایش است دیگه. خب دا دورې آزمایش ونه شوه، نو بیا به څه کوې؟ لور دې په هوټلونو کې ورسره اوسېدلې ده، چکرونه یې سره والي، نو بیا دا آزمایش به څنګه کېږي؟ ته مالوچ او اور سره یو ځای کوه او حادثه دې نه وي، پخته و اور سره یو ځای که حادثه دې نه کېږي. دا څنګه خبره ده؟ ولې غرایز نه لري دوی؟ یوې بړستنې لاندې څملی
بازارونو کې یوازې ګرځي. البته ښځه ده، صحیح ده، سلام کلام کولی شي، یو بل سره کېناستلی شي، خبرې کولی شي، اما دا چې په شپو شپو سره ورکی کجا رفتن؟ ولا رفتن چکر، شاپینگ کردن رفتن. چی وقت رفتن؟ بلا یک هفته میشه که رفته شاپینگ میکنن، یه هفته ورکی شاپینگ پسی وی دوره آزمایشی است. په هر صورت دوستانو دا رواجونه په من کې دا مزخرفات دا بله خبره رواج دی. دین وروسته بیا هغه پایوازیان خو تاسو لیدلي که نه، پایوازیش کو ډوډۍ دي رنګارنګ، اسرافونه دي، نارواوي دي. ګورې په کومه جامعه کې چې نکاح عمره آسانیږي، په هغې انډول او اندازې سره په هغې کلي کور او جامعه او وطن کې فحاشي او بېحیایي ختمیږي. زه د غربي نړیو فکر نه کوم او د دې په باره کې خبره نه کوم. دلته خو له 9 کلن 10 کلن 11 کلن 12 کلن همداسې پسې ځه واړه واړه چورګوړي به وي، خو زه یې ګورم په بازارو کې چې دوی څه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خوږ نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په تا کې حیا نشته چې څه کوې هغه کوه، چې څه دې بیا خوښوي هغه کوه. نو بس زما ګرانو او محترمو ورونو دا مسئله ډیره مهمه ده. نکاح آسانه کوي، په نکاح کې دومره سختۍ او دومره مسایل مه راولئ چې بیا د هغې د سرته رسولو لپاره او د هغې د بچت او د هغې د پیسو د پیدا کولو لپاره سړی روا او ناروا او حلال او حرامو ته نه ګوري او بیا مجبوره دی چې هغه مسله پوره کړي. په یو واده کې 15 لکه 6 لکه ډالر مصرفول دا کم سړیتوب او انسانیت دی؟ نو مصارف په هغه شکل باندې کوژده کې چې کم هوټل دوی نیسي دا ټول خلاف شریعت مسائل دي. هغه کم مصارف چې دوی کوي، هغه کم دمتوب چې پکې کیږي، هغه کمې ګډاګانې چې پکې کیږي، هغه کم حالات چې وي پناه په الله باندې. ښځې خو پرېږده، موږ به له وایي من از بیگانگان هرگز ننالم به من مرچی کردن آشنا کرد. له اغیارو نه هیڅکله ګیله نه کړم، دا چې څه یې په ما وکړل دا مې خپلو. بېدینه خو پرېږده، هغه خو هسې وایي زه بېدینه یم، زه د نه قرآن منم نه د حدیث منم نه د طریقه منم، خو هغه دې کوي، هغه سره زموږ څه کار. لیکن وایه د هغې خلکو حال ته چې ځان ته مجاهدین وایي، ځان ته مسلمانان وایي، ځان ته داعیان د دین وایي، ځان ته دوی د اسلام او د دین پتنګان او علم برداران او جنډه اوچتونکي وایي، د هغوی په ودونو کې هغه مزخرف، ناروا، بی دینه او بی ایمانه د افرادو هغه شمولیت او د هغوی هغه کارونه ترسره کیږي چې حیران بشي. هغه ګډاوې چې زموږ د مجاهدینو د مجالسو کې ترسره کیږي، د نورو ته خو بیخي زه وایم چې دوی ته بالکل خلاصون ورکړه چې ځه تاسو خو هېڅ هم ناستئ. نو هغه کوژدنو کې هغه مصارف، بیا له هغې نه وروسته دا نوروزیانې دي او دا براتیانې دي او دا یې نه پوهېږم عیدیانې دي، دا ټول مزخرفات. بعضې خو پکې وایي چې درمیان دوید عروسی نمیشه. ولی ځکه چې هلته خو دوه اخترو ترمنځ واده نه کیږي، وایي نکاح نمیشه العیاذ بالله. نو هلته دا نوروزیانې به څنګه، دا عیدیانې به څنګه شي؟ په دې عیدیانو کې دوی دا شیان چې وړي راوړي، دا غټې غټې خیمچې او موټر کې هر څه بار کړي ور روانې. نو وایي چې که اوس چېرته د دوو اخترو ترمنځ زموږ واده وکړو نو دا عیدي او براتي به څنګه کیږي؟ او بله دا د ورونو عقلا هم فکر وکړئ، د دې دوو اخترو ترمنځ وایي واده نه کیږي، دا څوک وایي؟ نو که چیرې دوه اخترو ترمنځ واده مسله وي نو خو هر واده د دوو اخترونو ترمنځ کیږي. نو که وړوکی اختر راغی
نو ورپسې لوی دی که لوی اختر تیر شو ورپسې بیا وړوکی اختر را روان دی خو که لږه موده لنډه ده او که اوږده ده مشکل پکې نشته خو 2 اخترونه شرط دی وی چې میان دوی عروسی نمیشه خدا چا ویلی سنت دی نکاح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا اکثریتو نکاح د 2 اخترونو ترمنځ شوی څوک وایي چې دا نکاح نه کیږي ټول نکاح د 2 اخترونو ترمنځ شوی او کیږي یې نکاح نمیشه دا یو بل مزخرف او هغه بد شګون دی چې دا خلک نیسي خیر بیا چې دا مثلا پکې بیا خو پکې نیمه نکاح لا بله ده وایي نیمه نکاح شکو نیمه نکاح اوس دا عجیبه ده یو خو پوره نکاح ده یو نیمه نکاح ده نو نیمه یې څه معنا لري او ملایان ورته ناست دي دوی بیا خو هغې کې هم د دغې اخوندانو د دغې متهجرینو د دغې ختمستانو اسخاتیانو ګټه ده ولې وایي راځه نیمه نکاح یې وسوکه په دې کې به هم یو پاکټ د پیسو واخلي شیریني او نقل او دسمال بیا وروسته چې دی بیا پوره نکاح کول هغه هغې کې دا اصلا یو تجارت روان دی نیمه نکاح ما نه یو چا پوښتنه کړې وه وایي نیمه نکاح نو هغه ته مې ډېر سخت جواب ورکړی دی نیمه نکاح بیا چې د واده مسله شي الله اکبر جیزونه جیزې دو طرفه بخر زمونږ په پښتنو کې بیا تېنه پیسې واخلي او ښې ډېرې پیسې ترې اخلي هر ملک ځان ته او د هر طرف او د هرې قبیلې ځان ته رواجونه دي زابل او قلات او دې ځایونو کې چې ته وګورې نو هلته بیا 100 رمې 100 دانې پسونه څوک دي په بیا بعضې ځایونو کې موټرې ترې نه اخلي شانزابیست راوله او پناه په الله باندې چې څه کارونه نه دي چې نه یې کوي دا ورونو بس چې په زوی باندې مصرف کې په لور باندې مصرف وکړه ولې هغه د اولاد نه دی څه په لور پیسې اخلي او په زوی مصرف کې زوی لپاره قرض کوي او د لور لپاره هېڅ دا وایي هم لور له کوره او هم یو څټه وړه له کوره دا هغه د جاهلیت د زمانې خبرې دي په لور هم مصرف وکئ حتی که ترجیح ورکوئ نو لور ته یې ورکئ ځکه هغه مظلومه ده هغه بیچاره ده هغې طرف ته ترجیح ورکئ هغې باندې ډېر مصرف وکئ خو پاکستان غوندې دې نه وي چې ته جیز ورنه کې څوک د لور نه کوي هر څوک د په خپل وس او توان ته وګوري په خپل وس او توان کې دی چې څه یې له لاسه کېدل هغه جیز یا یو څه جوړه یا څه لباس د خپلې لور ته واخلي خلاص زمونږ په کابل کې جیزې دو طرفه څوک وګوري په د اطرافو کې به یو زمان کې زوم لرګی ورته اچو زوم لرګی وایي واده درکوو خو دا لرګی به مات کړي نو هغه ټکول شوی لرګی به و چې هر څه به د هلک وو لاسونه به یې تڼاکې شو نه به کېده په دې جنوبي سمت کې پکتیا او دې ځایونو کې هګۍ ورته په بعضې ځایونو کې په تپه باندې کېدي او کلاشینکوف ورکړي وایي واده درکوو نکاح به دې کېږي خو چې دا هګۍ دې وویشته به چې مشکل جوړوي دا یو مسله ده دا رواجونه دي نه پوهېږم دا مزخرفات له کوم ځای نه راغلي او چې د واده ورځ کېږي نو پناه په الله جیزونه او جوړې او ټول مسائل خو وشي پدر لیموزین نباشه مبلغ برو مرد فلان آرایشگاه ببر یو کمیس په 560,000 ډالرو باندې اخیسته شوی دی یعنی صرف په کرا باندې ای پیرانه خینه‌اش است ای پیرانه نه پوهېږم وایي بعد از نکاحش است ای پیرانه آینه مصافش است ای فلانش است هغه کمیسونه لا الله نه ویره نشته لیموزینه گرفتی آرایشگاه وقت گرفتی تایم هغې ځینې چې راولي هغه نجلۍ څه بربنډوي انا لله و انا الیه راجعون په خپل لاس خپل عزت
خپل آبرو د خپل ښځې لباس جامې د خلکو په مخ کې وباسي، په ایمان سره یې ووایي. ورونو که چېرته موږ او تاسو کې یو بل ته ووایي چې یاره دا ښځه دې دغسې لباس واغوندي چې پرتوګ یې نه وي، بره یې سینې هم ښکاري، اوږې یې هم لوڅې وي، تخرګ یې هم ښکاري، ته یې دغسې لباس ور واغونده، ته خو یې راوباسه، نو مرګ پې کوي. اما دغه بېننګه د واده په ورځ باندې په هغه لباس کې خپل هم ورسره را روان دی او هلته ورته دا ټول خلک ګوري، ټول ورته ګوري. هغه ښځه خپل عزت او آبرو د ټولو په مخ کې بربنډه کړي. بیا څه وایي؟ بعضی ورونه خویندې وایي سریعی موضوعات گپ نزنین، ای در میان مردم است. خب سریع از این گپ نزن، سریع از او گپ نزن، ای را بیان نکو، او را بیان نکو. دین است، دا خو دین ده، دا نوی ما هغه نوی ما، نو پاتې به څه دا مزخرفات به کله له دې جامې نه ورکېږي، دا فسادونه به کله له دې جامې نه ورکېږي او د دې لمن به راټولېږي چې زه یې ونه وایم ته یې ونه وایې او دې مخنیوی ونه کړو، دا به څنګه کېږي؟ نو زما ګرانو ورونو خویندو، هغه واده په هغه رقم باندې بیا یې چې راکوزه کړي پناه په الله، هرې مردارې او غلطې سترګې په دې ناوې پرېوځي. قرآن یې په سر نیولی، هغه قرآن حکم کوي چې دا ښځه په پرده کې که، دې ښځې عزت مه بربادوه، خو په سر قرآن نیولی او روان ټول په خلاف قرآن دي. څه وایي؟ عروس ما برکتي شوه، تا خو له اول نه بې برکته کړه، څنګه به برکتي کېږي؟ دا عروس به په کم شان برکتي کېږي؟ دې کې برکت نشته. او بیا هغه ډم نن ورته زموږ په کونړ کې ورته ګلابي وایي، هم په دې جلال آباد او هغه کې ورته ډمان وایي، او په نننۍ اصطلاح کې ورته څه وایي؟ هنرمند. په چا دې بده نه لګېږي او که لګېږي هم لګېږي دی. هغه ورته څه وایي؟ آستابرو ماه من، آستابرو ماه من. طبله ورمونه ورته وایي آستابرو شکی میخانه. فکر وکړئ، آستابرو ماه من آستابرو. نو که بله ورځ رواني په لاره او ته ورته آواز وکړې چې او بچه فلان امی ماه من کجا روان کردی؟ ها؟ بیا څه وایي؟ څه وایي؟ وژنې دی او که نه؟ خو دلته یې مرګیدانه خوړلې ده، د واده ورځ دی، وړون دی، هر یو ورته ماه من وایي. بیا د هغه واده وروسته له ماه من نه چې دا خبره تېره شي، نو ګډاګانې چې شروع شي، دا ناروا او د الله دشمني دلته نه کېږي. څه یوه پښتنه، یوه پیغله، یوه باعزته نجلۍ راپورته شي او د 100 200 300 500 په منځ کې په لوڅ سر بغیر پرتوګه بغیر لباسه ګډېږي، او هغه ډم ورته څه وایي؟ هغه ډم څوک یې شربتي شونډې یادوي، څوک یې زلفې یادوي، څوک ورته وایي رقص بکو، شور بتې، څوک انا لله و انا الیه راجعون. که څوک موږ او تاسو ته ووایي چې ای بر خانم دول بزنم، نو وژنی یې، وی بر خانمم چرا دول بزنی؟ چرا خانم ما رقاصه است؟ ولی زما ښځې ته ډول وی، ښځه مې څه رقاصه ده؟ خو واده په ورځ پیسې هم پیشیندی. وی جوان مرگت تو رقصید؟ از کجا یاد گرفته بود؟ ورته تو خو بودی؟ این درامه ها را که میدید، این سیریال های مزخرف و مفتزه را که میدید، از اونجا یاد گرفته. این فیلم های هندی را که در خانه کسی جادوبک سمانده و کسی سحربک سمانده و دا او میدید. آیا این یک تمرین و پریکتیس برش نبود؟ آغا گدا، آغا رقص، انا لله و انا الیه راجعون. بیا ورپسې چې دا ټول گدا او رقص یو ځای، معلومه نه ده چې دا څوک دي، یو هلک یو نجلۍ، دوه هلکان دوه نجلۍ رقص دسته جمعي،
او ګډاګانې پکې شروع دي، رقصونه شروع دي، مزخرفات شروع دي، او خلک څه وایي؟ دا شان د مؤمن او د یو باغیرته مسلمان نه دی، دا شان د افغان او د مسلمان نشي جوړېدی. څومره چې دا اشعار د دې دمانو تاسو اورئ، ټول پکې فساد، فحاشي، بې حیایي او د پردیو د لوڼو، د ښځو او د خط او خال او د زلفو او د سترګو او د زنخ او همداراز د ملا کمرباری کې منو، نمیدانم بیا به نزدیک منو، پلانې د داسې دی. دا خبرې پکې وي، خو مور پلار ټول غلي ناست دي، غټو غټو ګیرو له خولیو په کولونو سره دا بس ناست دي او تماشې کوي د ډمانو. که نور د وس نه رسیږي دغسې خلک تحریم که، دغسې خلکو سره بالکل روابط قطع که، مه ورځه چې خبر دې نه مني واده ته مه ورځه، دا ناروا ده. او هغې نه وروسته چې هغه هلک او نجلۍ راولې وې د ټولو په مخ کې تو ددان ازو او ددان تو، شال د ټولو خلکو په مخ کې په ښځه باندې شال واچوي، ټول ورګوري. آینه مساف از قرآن کریمه میخوانه، دا آینه نو په آینه کې چې ته قرآن ونیسي راسته به لولي که سرچپه؟ ځه تاسو سوچ پې باندې وکړئ، قرآن پې سرچپه لولي؟ تو را کار به قرآن جز همین نیست که از یاسینی او آسان بمیری. بس د دې همدغه مسله ده چې راځه خاص یو نوم د آینه مساف قرآن کریم است، هغه لوستی چیرې شي چې بیا یې په آینه کې مخه راستی نه شي لوستی، سرچپه خو یې څه کوې ټولو خلکو په مخ کې. هغې نه وروسته چې کور ته راولي، هغه کور کې چې کم حالات رامنځته کیږي خو تاسو لیدلی دي. یه روز سهش است، حالا دختره بگردانین کندو به کندو، اتاق به اتاق، حالا وی گرزوی، حالا تخجمیش است، شاه سلامی دای لابلا شپه چې تیره کی سبا شاه سلامی ته ور روانی خسر کرد چیگه بس شاه سلامی آمدیم. او داسې نور مسائل ډیر ډیر داسې موضوعات دي. بچ یو څو ورځې بیا تیری شي، څو ورځې نو بیا یې حالات هغه وي، حالات بیا هغسې جوړ شي چې بیا هلک او نجلۍ سره یو شي، یا دای چې دواړه په مشکلاتو په مصیبتونو سره اخته، کورنۍ کې یو مشکل، مور تم مشکل، پلار تم مشکل، ننګور تم مشکل، زوی تم مشکل، شیرازه او خوشحالي د کورنۍ ګډه وډه شي. ولې؟ له اوله نه دین ته توجه نه ده شوې، اوله نه دا مسأله په پام کې نه ده نیول شوې. انشاءالله په دې اړوند باندې به راتلونکي پروګرام کې هم بعضې مسایل انشاءالله زه بیانوم، که الله سره مقدره وه راتلونکي پروګرام کې به هم د دې اړوند مسایل زه بیان کم او زه به په دې اړوند خبرې وکم. البته زه بخښنه غواړم چې نن ما ستاسو ټلیفونونه یا ټلیفونونو ته جواب در نه شو کړلی، وا مې نه اخیستی شو. هغې علت دا دی چې زه نن ډېر سخت مصروف وم، نو دا پروګرام مې نن په کور کې ډک او دغه کور کې دوی دوباره تاسو ته پلی کړی. البته د نن ورځې خبرې دي، دا مخکې ما نه دي کړي، خو دا د نن ورځې همدغه پروګرام اړوند مسایلو چې ما دا ریکارډ کړه او هغې نه وروسته بیا په کور کې دوی، چون زه په کور کې نه یم، زه په یو ځای کې مصروف یم، نو د هغې وجې نه مې ونه غوښتل چې دا پروګرام هسې پاتې شي. نو ستاسو لپاره مې دغه یو ناچیزه تحفه یا داسې لنډې خبرې دا وړاندې کړلې. هیلهمند یم چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او کوشش وکړو چې دا په خپل ژوندون کې په خپلو کورنیو کې راولو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ستاسو ټولو شپه او ورځ دې نیکمرغه خوشاله او د خوشالیو ډکوي. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او ما هیر نه کوئ په خپلو دعاګانو کې تر بیا لیدلو پورې چې راتلونکې پنجشنبه انشاء الله ستاسو په وړاندې بیا حاضرېږم. تاسو ټول په لوی بخونکي او مهربانه رب سپارم. الله مو مل او ملګری شه. او د آریانا افغانستان د ټلویزیون کارکونکو نه هم یوه نړۍ مننه چې په ډیر حوصلې سره زمونږ دا خبرې واورېدې او خورې کړې. فی امان الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.